الله پاک انسان ته د توبې دروازه کولاو کړې ده، او بیا الله پاک وی په توبه باندې دومره خوشحالیږي چې د انسان په یو عمل هم دومره نه خوشحالیږي لکه یو بنده چې وته توبه وباسي چې یا الله زما توبه زما بیا دا ګناه نه کوم، په دې باندې الله د هر څه نه زیات خوشحالیږي. او د انسان به څه ګناهونه وي؟ حدیث کې راځي وي که د انسان ګناهونه د سمندر د زګ عمره شي، دا د ځمکې او د اسمان او د اوو اسمانونو او د اوو ځمکو چې څومره ایریا ده دا ټوله ډکه شي د ګناهونو نه، او یو استغفر الله ووایي، الله وایي زه به د ده دا ټول ګناهونه معاف کړم. نو الله په توبه باندې خوشحالي. زمونږ دا خیال دی، د انسان دا خیال دی چې دا ګناه چې ده دا یو ډېر غټ جرم دی. یقیني جرم دی، خو ګناه جرم نه دی دومره، ځکه مونږ انسانان یو، الله کمزوري پیدا کړي یو، نفس یې را کړی دی، شیطان له تسلط ور کړی دی، نو راګیر یو دی منځ کې. هلته شیطان سره مقابله ده، دلته نفس سره مقابله ده، او الله هم راته قسم خوړلی دی که ګورې د دې شیطان او د دې نفس هم ومنل نو دې شیطان سره به هم جهنم ته غورځو. هلته یې راله مخې ته جهنم جوړ کړی دی، نو منځ کې راګیر یو. او یو کمزوري. بیا که د پیغمبر علیه السلام د زمانې نږدې خلک وو، د خیر القرون دور نو، خو زه هغه خو د پیغمبر علیه السلام زمانې ته نږدې وو، د فساد او د فتنې زمانه نه وه. څومره چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه رستو کیږو فتنې او فسادونه زیاتیږي، مونږ چې دی نو په ګناهونو کې نورم ور بوختیږو او ګناهونه کوو، ځان به څنګه خلاصو؟ نو علماء دا لیکلي دي چې تاسو د ګناه نه مه یریږئ، ګناه به کوئ خامخا، انسانان یې. خو خطرناکه خبره د انسان دپاره، د یو ګناهګار دپاره دا ده چې دی ګناه وکړي او دی په هغې باندې وروستو خپېمانتیا نه کوي، توبه نه وباسي. د ده دپاره خطرناکه خبره ده. ګناه وکړه، توبه وباسه. ان الحسنات یذهبن السیئات. الله پاک فرمای چې دا نیکی ورپسې وکړي ګناه پسې، ګناه ختمه شوه لاړه. نو چې مونږه ګناه پسې 2 رکعاته نفل کو او استغفار وایو، په استغفار سره ټول ګناهونه الله ختموي. کمزوري زمونږه دقه ده چې مونږه توبه نه وباسو، استغفار نه وایو. ډیر خلک داسې دي په ګناهونو باندې فخر کوي. یو سړی سود کوي، په سود فخر کوي. یو سړی زنا کوي، بیا سبا په زنا په مجلس کې ذکر کوي، داغي فخر پې کوي. دغسې نور ګناهونه وکړو په هغې باندې په مجلسونو کې فخر کوو مونږ. دا نقصانی سیز دا فخر دی، او ګناه ته ګناه نه ویل دي، نه چې ګناه ته دی ګناه وویله او ګناه باندې توبه وویسته، استغفار دی وکړه، الله معاف کولو والا ذات دی. انسان به په ګناهونو ستړي شي او الله په مغفرت نه ستړي کیږي. بس الله کوي. کتابونو د یو بنی اسرائیلو د یو بزرګ واقعه لیکلې ده. په بنی اسرائیلو کې یو ډېر نیک عابد و. بادشاه وغوښتل چې یاره دې ما سره په دې دربار کې وي نیکان بادشاهان نیکانو چې ما سره دې دلته په دې دربار کې د برکتونه وي چې ما سره دلته همیشه وي. روی غوښته دربار ته، ورته یې که ستا خوښه نو دلته به ته ما سره او زه به ستا ډېر قدر عزت کوم، ته خپل عبادت کوه. هغه ورته ویل ډېره ښه ده، زه به دلته یم، خدا خو د رنګینو دنیا ده،
زه دلته ناست یم ستا یو وینځه به راغلي که ستا په کور کې ستا په دې حرم کې ستا وینځې ته زه لاس ور واچوم یا بدرد څه حکم یا یو غلط کار وکم لا دا خبرې سر ته نه ورسولې بادشاه ورته وایي دا ته څه خبرې کې زما په کور کې به ته زما وینځې ته دا ته څه وې ډېرې خبرې ورته وکړې نه هغه بزرګ ورته وخاندل ویلا مې لاس ور اچولې نه دی هسې مې خبره وکړه ستا په دربار کې او ستا دومره زیاته غوسه ده او ته دومره په دې باندې خفه شوې نو ستا د دربار نه چې زه ستا دربار ته راځم او دلته ژوند تېروم نو د هغه ذات دربار ته ولې نه ځم هلته ولې نه کښېنم چې د ورځې اویا ګناهونه وکړم او ستا د دې ګناه نه څو چنده زیات غټ ګناهونه اویا وکړم الله به راباندې نه روټۍ بنده کي نه به راباندې اوبه بندې کي نه به راباندې دا هوا بنده کي نه به راباندې دا انور بند کي او الله به راله دا نعمتونه راکوي راله دقسې باوجود د دې نه چې زه اویا ګناهونه وکړم ستا په کور کې یو ګناه سره دومره عتاب ماته میلاوي نو ستا د دربار نه د الله دربار ښه نه دی زما څه کار دی چې ستا دربار کې دلته کې زما داسې رحم کوونکی ذات دی د الله در ډېر لوی دی ډېر زیات لوی دی که مونږ د خپلو تقصیراتو او ګناهونه مغفرت وغواړو د الله نه واستغفار ووایو ټول راله الله بخي حسن بصري رحمه الله یو بزرگ تیر شوی دی حسن بصري رحمه الله ته یو سړی راغی وی حضرت ګناه رانه شوې ده علاج راته وښایه څه وکړم وی استغفار ووایه اومقه مجلس دی بل سړی راغی وی حضرت بار قحط دی باران نه کیږي نو مونږ څه وکړو چې دا باران را باندې الله وکړي هغه ورته وی استغفار دی ووایي استغفار ووایه بل کس پاسېد وی حضرت غریبي ده کور کې مې تنګي ده ډېره زیاته نو زه څه چل وکړم چې دا رزق مې لږ فراخه شي وی استغفار ووایه یو بل کس پاسېد وی حضرت زما بچی نشته چې الله راله بچی راکړي نارینه اولاد راله الله راکړي نو څه عمل وکړم داسې ورته وی استغفار ووایه مجلس کې یو کس ناست و حسن بصري ته رانږدې شو وی حضرت عجیبه نسخه دې تیاره کړې ده د مداري دوی د هر مرض دارو دی بس استغفار وایه هر څه به کېږي هغه ورته وی دا زه د ځانه نه وایم خدای قرآن کې ویلي دي چې یو سړی ګناه وکړي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله غفار دی بخونکی ذات دی چې ګناه دی وکړي نو ما ورته ځکه هغه ته ووایي چې ګناه ده نه شوې ده استغفار ووایه الله به دې وبخي ګناه به یې ته معاف وی هغه بل راغی چې باران نه کېږي الله همدقه ځای کې سورې نوح کې الله فرمایي ويرسل السماء علیکم مدرارا الله به د باندې د اسمان نه باران راووري چې استغفار وکړي باران چې بند خو زما د ګناهونو وجه ده کنه چې الله را باندې قحط راوسته دي نو چې استغفار ویم ګناه مې معاف شوه د اسمان نه به رحمتونه راوورېږي باران به وشي نو دا الله وایي هغه بل راغی چې غریبي مې ده او کور کې څه شته نه او ډېر الله قرآن کې هم دقه ځای کې فرمایي ویمددکم باموال الله وایي زه به ستاسو امداد وکړم په مالونو سره ستاسو مال به زیات کړم که تاسو استغفار ووایئ هغه بل راغی وی بچی مې نشته همدقه آیات کې الله فرمایي ویمددکم باموال وبنین اولاد به هم دله درکړم بچي به هم دله درکړم دا خو ټول امتحانات دي ګناه کې یو سړی مبتلا شو دا د الله امتحان دی الله دې په امتحان کې واچو باران بند شو بس ته پوه شه چې الله امتحان کې واچول
اولاد دې نه کیږي، دا امتحان دی د الله د طرف. دغسې رزق تنګي د باندې راغلی ده، د کاروبار تنګي د باندې راغلی ده، دا د الله امتحان دی، ازمایش دی. او الله خپل قرآن کې فرمایي چې تاسو توبه وباسئ، استغفار ووایئ، زه به ستاسو دا ټول حاجتونه پوره کړم. نو بس دغه علاج دی، دا مونږ ته خدای ښودلی، دا خو حسن بصري ورته وفرمایل، دا زه د خپلې خېټې نه ویم، د خدای کلام دا مونږ ته. څونه پریشانۍ چې راځي دا زمونږ د اعمالو د وجې نه راځي. زمونږ د خلکو دا سوچ دی چې دا تنګي او دا پریشانۍ راغلی دي، نو که زه دوبۍ ته لاړ شم نو زما دا پریشانۍ به ختم شي، که زه انګلینډ ته لاړم او ډالرو پسې لاړم نو دا هغه به ختم شي، دا پریشانۍ به مې ختم شي. د ملک بدلولو سره پریشانۍ نه ختمیږي، حالاتو بدلولو سره پریشانۍ ختمیږي. چې موږ خپل حالت بدل کړو، ملک مه بدلوه، دې ځای نه مه ځه، خپل حالت بدل کړه. بس چې حالات ته بدل کړل، الله وایي دا ټول ستا د اعمالو د وجې نه دي، دا څه چې دي دا ستا د عمل د وجې نه دي. عمل دې نیک که، الله وایي نیکې فیصلې به درولېږم. د لاندې نه چې کم سیز ځي بره، د هغې طرف نه اومقه سیز لاندې راځي. نو که د لاندې نه ګناهونه ځي، د بره نه به غضبونه راځي. که د لاندې نه نیکۍ ځي، د بره نه به رحمتونه راوري. دا نن سبا ټوله دنیا راګیره شوې ده، پریشانۍ دي، پریشانۍ دي، هر سړی په خپله پریشانۍ کې دی. که زه په جومات کې یم نو زه په جومات کې پریشان یم، او که تاسو بار یې نو تاسو بار پریشانه یې. او لګیا یو منډې داسې داسې وو چې کومه طریقه او لار راته الله ښولې ده، په هغه لار باندې نه ځو. الله وایي ما ته متوجه شي، ستاسو حالات په زه بدل کړم. په پیسو حالات نه بدلیږي، دا یاد ساتئ، په پیسو حالات نه بدلیږي. که یو سړي خپل حالات په پیسو او په دولت باندې بدلی، دا این خیالست و محالست و جنون، داسې لیونتوب دی چې دی وایي چې په دولت په زما حالات بدل شي. په دولت باندې حالات نه بدلی. کله چې خدای پاک فرشتو ته حکم وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، فرشتو ټولو سجده وکړه، د الله حکم یې ومنه. ابلیس سجده ونه کړه، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار یې وکړه. الله ورته ویې ځه ملعونې دنیا ته کوشه، ځمکې ته کوشه. چې کله شیطان یې ملعون که، نو الله پاک ته سوال کوي، یا الله زه خو دې ملعون کړم، زه خو دې د خپل درګاه نه وشړلم، خو په دې بني آدم باندې ماله لږ تسلط راکړه. وی څومره تسلط غواړې؟ وی بالکل پوره تسلط. وی در مې که دسته چې خوښه یې د بني آدم سره کوه. نو روایاتو کې راځي، وی دا شیطان د انسان په دې بدن کې داسې ګرځي لکه دا وینه چې په دې رګونو کې ګرځي، داسې مکمل اختیار یې دی چې د بني آدم سره څه کوي نو کولی شي. وی الله لږ نورم اختیار راکړل، دې دا مال چې لګی چې په دې مال باندې هم زما اختیاري، یوازې د ده په جان نه، چې زما څنګه خوښی چې دا مال یې دغسې خرج کیږي په ګناهونو، په فضولیاتو، اسراف. الله پاک ورته وفرمایل چې څنګه مې د ده په جان باندې تاله اختیار درکړی دی، دقسې مې درکړلی اختیار د ده په مال باندې. وی یا الله لږ اختیار راله نورم راکړه. وی نور څه غواړې؟ وی د ده دې زړه کې دوه خانې دي، نو دا یوه خانه خو د فرشتې دپاره ده،
د یوه خانه کې ماله ځای راکړه چې دې کې زه اوسېږم. وی ډېره ښه ده، دا تسلط مې هم درکړه، زه په دې زړه کې ورته کښېنه. شیطان ډېر خوشحاله شو. جزاک خیر. دیو زمانه جنت ته نشي تللی، د الله رضا دی نشي حاصلو. آدم علیه السلام هم ولاړو، ډېر زیات خفه شو چې دا خو زه غرق شوم. دا دومره اختیارات چې الله دی ابلیس ته ورکړل، د ده نه خو زه جنت ته تلی شم او نه زما اولاد جنت ته تلی شي. الله ته یې سوال وکړ یا رب العالمینه مال هم څه اختیار راکړه، څه عزت مال هم راکړه، ځکه د ده نه خو ځان حفاظت یو ستا په فضل به بچ کېږم، نور خو د ده نه ځان نشم بچ کولی. ورته یې ویې ډېره ښه ده، تاله هم در کوم. ستا اولاد چې پیدا کېږي، ماشوم چې پیدا شي، نو د شیطان او د دې ابلیس د حفاظت دپاره د سره به یوه فرشته مقرري، ده ته به وسوسې نه اچي. وی یا رب العالمین لږ شانتې نورم. وی نور دا دی چې دی یوه نیکي کوي، دله به زه د یوې نیکۍ په بدله کې 10 نیکۍ لیکم. که عمل ډیر نشي کولی، الله وایي زه په دغه طریقه باندې د عزت کوم. وی یا رب العالمین لږ شانتې نورم چې راله راکړي، څنګه چې د دله اختیار ورکړی دا څه ناسه مونږ له هم راکړه نورم. وی نور دا دی چې ده ته به دروازې د توبې دروازه به ده ته بندېږي نه، تر مرګه پورې، تر سا چې د ده نه وځي، سا وځي په کوم ټیم کې، یعنی د نزع حالته پورې، تر مرګه پورې ده ته د توبې اختیار دی. په کوم ټیم کې چې د توبه وویسته او استغفار یې وکړه، زه به یې وبخم. وی یا الله لږ شانتې نورم. شیطان هم زور لګاو، نو آدم علیه السلام هم ورسره مقابله کې او زور یې لګاو. نو الله پاک ورته وفرمایل نور اختیار دله دا در کومه چې د مغفرت تاج زه ستا په سر باندې ږدم، بس زه به ته مغفرت کوم کنه. الله وی زما توبه را توبه سي، مغفرت را نه غواړئ او بس به تاسو ته بخښنه کوم. آدم علیه السلام ته وی بس دی، وی او بس وی د شیطان لاس ته او سزا دي چې دې ما سره څه کولی شي ودي کی راځه.